السلام علیکم دوستانو. د دغه کیمرې د استعمال طریقه یا د موبایل سره د وصل کولو ترتیب زه درته وښیم. دا کیمره خو چارج نه نیسي، نو تاسو باید د پاور بینک یا د چارجر یو لین دې ته ډایرکټ تړلی. د هغه څخه وروسته بیا یو میموري کارډ ورته ور واچوئ. چې کله میموري کارډ ور ولوېدي بیا د هغه وروسته یو ریزیټ غواړي چې دغه یو کوچنی سری دی، دې ته به یو میخ ورننه باسئ او یو څو ثانیو لپاره بیا پریس ونیسئ ورباندې. چې کله دا ریزیټ شوله د هغه څخه وروسته نو بیا راسئ اپلیکیشن یې انسټال کړئ د پلی سټور څخه دغه اپلیکیشن انسټال کړئ. ما انسټال کړی، تاسو چې انسټال کړئ دغه اپلیکیشن بیا نو وای فای مو چالان کړئ، دا ورباندې پریس کړئ چې وای فای کله دا پیدا کړله دا خپله ورسره کنیکټ کېږي یا تاسو ورسره کنیکټ کړئ. د هغه څخه وروسته اپلیکیشن ته راسئ. دا پلس بټن ووهئ، دا آی ډي نمبر ته راسئ، دلته خپل بارکوډ کوډ هم شته او هغه نمبر یې تاسو په لاس هم لیکلی شئ. دا د بارکوډ کوډ څنګ ته چې دا کوم نمبر دی 14 دغه شماره دا تاسو کولی شئ چې کوم په یاد خپل ولیکئ او که نه بارکوډ د لارې پیدا کړئ. هغه څخه وروسته یو کوډ ورکړئ، هر کوډ چې ورکوئ یو څو توري او یو څو نمبره باید ورکول شي. اوس یو پاسورډ بل در څخه غواړي، که نوی پاسورډ ورکوئ که هماغه دا نه ورکوئ. دوباره یې غواړي، اوس کیمره فعاله شوله، کیمره فعاله ده. دغه سیسټمونه چې دي دا تاسو خپل ورباندې پوهېږئ چې درجه اړ یوې خوا بلې خوا ته، او بل دغه ریکارډ بټن چې دی دا هغه وخت چې کله مثلا تاسو دا کلیک کړئ جې ریکارډ شروع شو، تر څو چې ته دلته ویډیو ګورې جې ریکارډینګ شروع دی ستا موبایل کې هغه ریکارډینګ ثبتېږي. خو د دې هغه اصلي ریکارډینګ بیا خپله میموري کارډ کې روان دی، هغه چې کله دا فقط مازې چالان شي میموري کارډ ته عکاسي روانېږي. اوس که ته د دې ځای څه وځې فقط دومره عکاسي به شوي چې هغه ستا څومره وخت کې دلته کتلي هغه په میموري کارډ کې ثبت شوي. د میموري کارډ عکاسیانې بیا تاسو کولی شئ پلی بیک یې پیدا کړئ. دلته مثلا ورته ټاکلی شئ د 40 ساعته ساتئ، ساعت ګټ ورته وټاکئ، دقیقې ورته وټاکئ چې د توغندو څخه تر توغنده وخت پورې چې کوم عکاسي شوې ده هغه ماته راښکاره کړه. د هغه نه وروسته بیا ته کولی شئ چې که ټولې ویډیوګانې ګورې، که هغه اتومات شوي هغه ویډیوګانې ګورې، که د الارم ویډیوګانې هغه ته کولی شئ چې وګورې. دلته چې زه ال سرچ کومه اوس خو ویډیو نه ده شوې په میموري کارډ کې نه ده شوې، نو هغه اوس کومه ویډیو نه ده پیدا شوې. دلته به راسئ، ګوره دلته میموري کارډ ما ور اچولی دی، 2 GB میموري کارډ مې ور اچولی دی. دلته به لومړی دغه اوټو ریکارډر ورته ووایه، اوټو ته چې واړوئ بیا چې کله دا چالانېږي خپل اتومات ریکارډینګ شروع کوي. دا سیو کړه. اوس نو د دې ریکارډینګ شروع دی، که بیا دلته زه څو ثانیې یا څو دقیقې وروسته سرچ وکړم حتما به دغه ویډیو زه پیدا کوم. دا د موبایل سره د ډایرکټ وصل کولو طریقه. اوس نو بیا که دا کیمره غواړي د انټرنیټ د طریقې د موبایل سره وصل کړي چې ته کولی شې د هر ملک څخه یا د هر ولایت څخه یا د هر ځای څخه خپل د دکان یا خپل د کور څار وکړي. هغه به په دا طریقه کېږي چې کله تاسو سیټینګ ته راسئ، لکه سیټینګ ته چې رالاست دلته به نیټورک سیټینګ ته راسئ. نیټورک سیټینګ کې به لاندې روټر وي، دلته هغه د وای فای نوم چې ستاسو په کور یا د ډیوایس یا د موډم نوم وي هغه به دلته ورته ولیکئ او دلته بیا پاسورډ ورکړئ. یا کله چې دوی خپله سرچ وکړي هر ځای که هټ سپاټ چالان هغه درته پیدا کوي، فقط تاسو به مازې هغه سلیکټ کړئ ورته. دا یو وای فای اوس پیدا شو چې د یو بل موبایل هټ سپاټ دی.
دا که ستاسې د کور انټرنیټ یا د سیم کارت انټرنیټ په موډم کې کله چې پیدا کړي دا چې کله تاسو کلیک کړئ بیا به دلته د هغه پاسورډ چې هر یو مثلا اوس د دې پاسورډ ماته معلوم دی تر 8 پورې دی. ګوره اوس کیمره کنیکټ شوله د انټرنیټ طریقه کنیکټ ده. اوس تاسو کولی شئ چې د هر ځای څخه ویډیو وګورئ. نور دې کې کوم شی نشته. دغه طریقه او ترتیب تاسو کولی شئ چې دوهمه کیمره هم ورسره کنیکټ کړئ. دوهمه کیمره په هغه طریقه لکه څنګه چې هغه ما د لومړۍ کیمره کنیکټ کړه دوهم همدا رقم کنیکټ کېږي. اوس دا ما دوهمه کیمره کنیکټ کړې ده. تاسو بیا کولی شئ چې د دوهمې کیمرې پلی بک پیدا کړئ. ګوره دا هغه ویډیوګانې دي چې د اتومات ویډیوګانې ثبت کړي او ټوله میموري کارت کې دي. دا ګوره 10 دقیقې هر ویډیو د 10 دقیقې. دا په داسې صورت کې 10 دقیقې ویډیو کوي چې په هغه وخت کې کوم شی نه وي پېښ شوی او که کوم شی پېښېږي یا انسانانو حرکتونه یا یو کار شروع او دا یې څاري هغه وخت کې بیا د دې ویډیو بیا اوږدېږي. اوس تاسو کولی شئ چې ویډیو یې وګورئ. مثلا دا داسې فضا ده چې کوم کار نه دی پکښې شوی نو په هغه وخت کې دا زیات عکاسي نه کوي تر څو چې هغه میموري ډکه نه شي.